یو دوه شعرونه عرض دي مشال صاحب ته جي که ډېر رښتینی دی خودداره دی خو رنګ یې زیړ دی که ډېر رښتینی دی خودداره دی خو رنګ یې زیړ دی نو چې بېوسه دی غریب دی پړ دی پړ دی پړ دی د یو مالدار د مرګ قصه ده د قصو دفتر دی د یو مالدار د مرګ قصه ده د قصو دفتر دی د یو غریب د ژوند قصه ده تفصیل دا چې مړ دی. ډېره مننه جي. غزل عرض ده نری املا دنګه غاړه مینس کې ور و بادشاهي وه نری املا دنګه غاړه مینس کې ور و بادشاهي وه ظاهره ده چې ستا د حسن زور و بادشاهي وه او شوګیر دی بدامني ده او بې کچه بدنظمي ده شوګیر دی بدامني ده او بې کچه بدنظمي ده یو خوب و چې د امن صادر خور و بادشاهي وه او یو حسن بې مثاله او یو عشق و بې قراره یو حسن بې مثاله او یو عشق و بې قراره و شپه هم پښه نیولې خیال نور و بادشاهي وه او د خوب قصه په ویښه لیکل ګران وي هم بې خونده د خوب قصه په ویښه لیکل ګران وي هم بې خونده رخسار زنه لب سرو او خال تور و بادشاهي وه یو عشق شاعرانه و یو جمال ملکوتی و یو عشق شاعرانه و یو جمال ملکوتی و زمون هم یو ورکوټه کچکور و بادشاهي وه او منظر د کوه قاف و خاپیری و خاموشي وه منظر د کوه قاف و خاپیری و خاموشي وه او خور په پس منظر د غزل شور و بادشاهي وه. ډېره مننه.